طاهر علي وایي تاسو ته په ایچ ډي پښتو بالیووډ چینل کې د کهانۍ شروعات داسې ځای نه وشي په کوم ځای کې چې یو دوه ښکاریان ځنګل ته انټر شي او د شیر بچي پټ کړي په پنجره کې واچي او د خپل جهاز کې ځان سره وړي. بل سایډ ته علما نومه نجلۍ کومه چې پیانیست جوړېدل غواړي دې سره سره د دې د ځناورو ډېر زیات شوق وي. د دې نیکه دې ته په وراثت کې یو جزیره پرېښې وي کوم ته چې دا ډېره موده پس په لومړي ځل ور روانه وي. د هلته په رسېدو باندې یو جو انکل د دې استقبال وکړي او د دې نه پس دا غواړي چې زه هم دلته کې سیټل شم. دا په جزیره کې د دې ړومبۍ شپه وي په کومه شپه چې دا د نیکه زړې ویډیوګانې وګوري. په دغې ویډیوګانو کې ورته خپل نیکه ورته د سنو نومې لومړی ذکر وکړي کومه چې د ځان سره ساتلې وي خو بیا ترې نه په جزیره کې روکه شوې وي. نیکه دې ته په دغه ویډیو کې ووایي چې ته دا لومړه را پیدا کا. بل سایډ ته د شیر بچی چې په کوم جز کې وي د دغه جز د موسم د خرابېدو په وجه باندې کریش شي. دا اواز اوري او بهر ته ورپسې روځي خو چونکې موسم ډېر زیات خراب وي دا مخکې لاړه نه شي. سهار وختي یو دوه ښکاریان په سنو پسې راغلي وي او دوی کوشش کوي چې سنو شوټ کړي او ځان سره یې بوځي. دوی جال خور کړی وي او سنو په دغه لاره باندې راشي. سنو په جال کې ګیره شي خو بیا هم ځان د دغه جال نه خلاص کړي او وتښتي. بل سایډ ته د علما کور وي. دا د علما د کور په سایډ ورشي او علما سره ملاقات شي. علما تیریږي خو دا ورته د خپل نیکه جاکټ بین کړي بیا دا د جال نه خلاصه کړي او علما د خود کریش جهاز په طرف ورشي کوم ځای کې چې د خوشقسمتۍ نه د شیر بچی په یو جاله کې انښتي وي او ټیک ټاک وي. علما دا د شیر بچی خپل کور ته راولي. په دې دوران کې سنو هم خپل زوړ کور ته خپل بچی سره راشي. علما چې دا وګوري نو ډېره زیاته خوشحاله شي. دا زر تر زره لاړه شي او د خپل نیکه ملګري مسټر جو ته اواز وکړي چې راشه. مسټر جو چې په خپل کور کې دا ځناور وګوري نو ډېر پریشانه شي او علما ته ووایي چې دا خو ځنګلي ځناور دي دا موږ ته نقصان را رسولی شي. دې نه پس مسټر جو وایلډ لایف والا ته کال وکړي او وایلډ لایف والا د خپل بوټ سره د علما کور ته راشي خو علما یې خپلو خبرو کې واپس کې ورته وایي چې دلته کې هېڅ قسمه ځناور نشته. نه پس وایلډ لایف والا واپس شي. علما چې کور ته راشي نو څوک وایي چې سنو د خپل بچی سره د شیر بچی ته هم پی ورکوي. دا ډېره زیاته خوشحاله شي او فیصله وکړي چې دا دې نه پس د دې خاندان دی. علما د شرمخ بچی له د جیک نوم ورکړي او د بچی له د ډریمر نوم ورکړي. که جو ورته بیا هم وایي چې دا ته ټیک نه کوې خو دا په خپل موقف باندې قایمه وي. په مزه ټایم تیریږي. علما د خپلو دوه وړو ځناورو سره مشغوله وي او زیاتره ټایم یې د دې ځناورو سره تیریږي. د خپل پیانو دپاره هم ټایم نه وباسي کوم چې دې ستړي وي. بل سایډ ته هماغه دوه کسان کوم چې مخکې سنو پسې راغلو دوباره شوټ کولو دپاره راشي او شوټ یې کړي. بل سایډ ته علما خپل یونیورسټۍ ته اګزام دپاره تللي وي. دا چې کور ته راشي نو وړو ځناورو د کور بد حال کړي وي او هر څه یې لاندې راویشتي وي. دا ډېره زیاته خفه شي. سنو پسې آوازونه کوي خو دې ته چېرته هم سنو میلاو نه شي. آخر دا واپس کور ته راشي. د وړو ځناورو کفالت اوس دا په خپل ذمه واخلي او هغوی ته په خپل لاس باندې خوراک ورکوي. انکل جو په دې باندې ډېر زیات ناراضه وي او دې ته وایي چې ته خپل سټډیز واپس سټارټ کا خو دا په خپل موقف باندې قایمه وي او هغه ته وایي چې نه زه داسې نشم کولی دا خو واړه ځناور دي زه دا نشم پرېښودی. انکل جو په آخره کې د دې خبره ومني او دې سره هم په دې باندې راضي شي. د دې نه پس وخت تیریږي. په کتو کې کال وځي. دا واړه ځناور غټ شي او دې سره یې مینه نوره هم زیاته شي. دا ځناور د دې د زندګۍ یو مین حصه جوړه شوې وي ځکه چې دا ورسره د خپلو بچو په شانتې مینه کوي. انکل جو د بازار نه تازه خوراک د دې ځناورو دپاره راوړي او بیا یې علما ته ورکوي. علم په خپل لاس باندې دا خوراک دې ځناورو ته اچوي ځکه چې هغه د بل د لاس خوراک نه کوي. یوه ورځ یو مور او لور چکر دپاره جزیرې طرف ته راشي. جیک چې دوی وویني نو ډایرکټ پرې حمله وکړي. علما جیک پسې ورمنډه کړي او په منډه کې هغه د یوې ګټې سره تندک ووهي او د هغې سر یوې تیږې له راشي کومې سره چې هغه په هغه ټایم باندې بېهوشه شي. د جیک د اټیک سره دا مور او لور واپس شي خو دلته کې علما بېهوشه پرته وي. جیک او ډریمر د دې د پاسولو ډېر کوشش وکړي خو دوی ناکامه شي
او بهر کې د مدد دپاره چغې سټارټ کړي، خو په ځنګل کې څوک هم د دوی د مدد دپاره رانشي. جیک او ډریمر دواړه د ایلما سره یو ځای ناست وي. بل سایډ ته انکل جو دې د تا بار بار کالونه کوي، خو چونکې دا بېهوشه وي نو کال نه اوچتوي. انکل جو ډېر زیات پریشانه شي او سحر وختي په خپل بوټ کې ځنګل طرف ته وځي. چې دا دواړه ځناور وګوري نو ډایرکټ وایلډ لایف ورته کالو کوي، خو بعد کې ورته پته ولګي چې د ایلما پون هو د هغې سره خوا کې پروت دی او دې دوو ځناورو د هغې زندګي بچ کړې ده. دې دوران کې انکل جو ایلما هاسپټل ته بوځي او ډاکټر ورته وایي چې د دې دوو ځناورو په وجه باندې د دې زندګي بچ شوې ده. دې دوران کې وایلډ لایف والا راشي او دا دواړه ځناور په خپل پنجرو کې بند کړي او بوځي. زو والا ډریمر یو سرکس والا ورکي کوم چې ایلن نومي او ډېر زیات لالچي سړی وي. دې ډریمر ته ووایي چې زه به ستا په وجه باندې ډېره پیسه وګټم. د ده یو وړوکی زوی وي چې دا نوم راپا وي. راپا په ډریمر ډېر خفه شي، ورته ووایي چې زه به ستا ضرور هیلپ کوم، خو د ده پلار ډېر لالچي سړی وي. دې ډریمر په خپله پنجره کې بند کړي او د خپل کرتب والا ځای ته یې ټرانسفر کړي. دې نه پس ډریمر، جیک او ایلما درې واړه ځان له شي. بل سایډ ته ایلما په هسپتال کې په هوش کې راشي او ډایرکټ د انکل جو نه د خپلو ځناورو باره کې تپوس کوي. انکل جو دې له تسلي ورکوي خو دا ایساره نه شي. د خپلو ځناورو د تپوس لپاره د وایلډ لایف دفتر ته لاړه شي، کوم ځای کې چې هغې ته پته ولګي چې دواړه ځناور په پنجره کې دي. دې سره ایلما ډېره زیاته غوسه شي او هغه د وایلډ لایف په دفتر کې جګړه وکړي. دې نه پس هغه د چړیاګر والد سره خبرې وکړي، کوم چې هغې ته د جیک باره کې ووایي چې هغه دلته کې خپلو ملګرو سره خوشحاله دی. دې نه پس ایلما لږه ریلیکس شي، خو دې ته بیا هم غم وي د ډریمر، ځکه چې هغه یو ډېر لالچي سړي سره وي کوم چې په هغه باندې مختلف مکرتبونه کوي. ډریمر د کرتب په دنیا کې ډېر زیات مشهور شوی وي او ډېر زیات اوارډونه یې ګټلي وي. یوه ورځ د ډریمر د پنجرې والا ګاډۍ د چړیاګر په خوا کې تېرېږي. جیک خپل ملګري په پنجره کې وویني، ځان په خپلې هوښیارتیا باندې د چړیاګر د پنجرې نه راخلاص کړي او د خپلې ملګري طرف ته منډه کړي. کوم ګاډي کې د ډریمر پنجره وي هغه کولو کړي او ډریمر راخلاص کړي. دواړه ملګري ډېره موده پس میلو شي. دا دواړه ډېر زیات خوشحاله وي ځکه چې ډېره موده پس میلو شوي وي. بلخوا د سرکس مشر ډېر زیات خفه وي او غوسه وي. دی په غوسه کې خپل د نشې والا ټوپک راولي. د هغه زوی راپا ډېر زیات کوشش وکړي خو هغه د خپل زوی ونه مني او د ځناورو په تکل کې روان شي. بلخوا ایلما د چړیاګر مشر ته په ټیلیفون باندې رابطه وکړي او دوی دواړه هم د ځناورو په تکل کې روان شي. ایلما ته ډېر زیات فکر وي چې دا ځناورو ته څه نقصان ونه رسي. دا د چړیاګر د مشر سره د مشورې نه پس د ځنګل په لور روانه شي، ځکه چې دې ته پته لګي چې دا ځناور بهره کې ځنګل ته ځي. دوی په یو کښتۍ کې کیني او ځنګل طرف ته روان شي. بلخوا دا دواړه ځناور په شهر کې کلي عام ګرځي، کوم په وجه چې خلک ډېر زیات ویریږي. بهره کې دا دواړه ځناور ځنګل ته راورسي، کوم ځای کې چې سرکس مشر آلریډي مخکې نه ولاړ وي. دی په خپل ټوپک سره په ډریمر باندې ګزار وکړي، خو جیک د ډریمر په ځای باندې ځان ګولۍ ته ور مخامخ کړي. جیک د بېهوشه کولو په ګولۍ باندې ولګي. په ټیم کې راپا په پټه باندې د جیک د جسم نه دغه ګولۍ راوباسي. د جیک په خوله کې دغه کېدو یو ټیبلټ ور واچوي، کوم سره چې د جیک حالت بهتر شي. دې وخت کې محکمې وایلډ لایف والا هم راورسي. د سرکس مشر د راپا پلار ډېر زیات په غوسه کې وي ځکه چې هغه په لږ ټایم کې د ډریمر د لاسه ډېرې زیاتې روپۍ ګټلې وي. خو راپا د ډریمر په بندش باندې ډېر زیات خفه وي. دې ټایم کې ایلما د خپل د چړیاګر والا ملګري سره ځنګل ته راورسي. ډریمر خپله مالکه د یو جومپړی طرف ته بوځي کوم کې چې جیک پروت وي. د درېواړو دپاره کور ته رسېدو صرف د یو لښتي نه اړوډېدل وي، خو دوی سره دغه ټایم کې نه کښتۍ نه وي. دوی ته د کور د رسېدو دپاره د پولیس نه بچ کېدل ضروري وي ځکه چې پولیس او وایلډ لایف والا دوی پسې شا په شا روان وي. جیک په اوبو کې خو په وښي د اوبو نه غړوړي. بل سایډ ته ایلما ډریمر له ډېر زیات تسلي ورکړي خو هغه نشي وړېدی ځکه چې ډریمر له لامبو نه ورځي. د دې نه پس ایلما
اوبو کې غوپه وخیږي او دا اوبو په منځ کې وي چې د یو ډز اواز ووري دا پورې یقین وي چې ډریمر پولیس والا وویشتو خو چې دا هغه له څنګه ورسي نو ډریمر د دې مخې ته روځي په دې ناقابل یقین منظر باندې دا ډیره زیاته خوشحاله شي هغه سیټ ته انکل جو د انتظار کوي د دې نه پس د دوی خاندان مکمل شي د ډیرې خوشحالۍ نه به دغه مقابلیانو بجو کی او د دې ټولې قصې یوه لمحه د دې حاضرینو سره شیر کی په کوم چې هغوی ډېر زیات خفه شي خو د خوشحالۍ خبره دا وي چې د دوی خاندان کمپلیټ شي که په تاسو دا سټوري ښه لګېدې وي نو د نورو سټورو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ